کرکټ کې د پاکستان د ماتولو وروسته مهاجرینو ته ستونزې ککړوایي افغانان ډیورن هم نه مني او موږ څخه نفرت کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. انور الحق وایي افغانان موږ سره ښې اړیکې نه غواړي. د کرکټ له ماتې وروسته د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د ګیلې په ډول ویلي چې د افغانستان له اړخه مو هیڅکله تاوده او نیک احساسات نه دي لیدلي، برعکس هر چا نه زیاته مینه هند سره لري. نوموړی وایي دوی ډیورن کرښه هم نه مني. بلخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او خیبر پختونخوا کې ځینې افغانان شکایت کوي چې په کرکټ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لخوا پاکستان ته له ماتې ورکولو وروسته د دوی پر کورونو د پولیسو چاپې ډیرې شوي دي. دغه افغانان وایي قانوني اسناد لري خو بیا یې هم پولیس د شپې پر کورونو چاپې اچوي. حمید الله چې له کلونو راهیسې د پېښور په حیات آباد ښارګوټي کې اوسیږي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته نن د لړم په 5مه وویل کله چې افغانستان کرکټ ګټلی هر شپه ځایي پولیس د حیات آباد په بېلابېلو برخو کې د افغانانو پر کورونو چاپې اچوي. د اسنادو له کتو پرته افغانان بندیانوي. په اسلام آباد کې 2 افغان میرمنې مدینه او خدیجه چې یوې پاکستاني رسنۍ سره خبرې کړي وایي په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو په اسلام آباد کې یو پاکستاني پولیس ورسره ناوړه چلند کړی. دغه افغان میرمنې وایي پاکستاني پولیسو ورته ویلي ستاسو د پوښتنې څوک نشته او بیا په تاڼه کې 4 ساعته زنداني کړي. دوی په خپلو خبرو کې وایي د امریکا ویزې لپاره په اسلام آباد کې په تمه دي. ډېری افغانان په اسلام آباد کې بهرني هیوادونو ویزو لپاره په تمه دي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت طالب چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې اسلام آباد په شمول د پاکستان په ګڼو ښارونو کې قانوني اسناد لرونکو افغانانو سره د پاکستاني نظامیانو چلن غیر انساني دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.